دوستانو سلام، وخت مو په خیر. دا په عمومي توګه د ټولو لپاره یو جالب مضمون ځکه شاید وي چې تر ډېره ځایه پرې د پښتنو پر تاریخ بحث کیږي، د پښتنو پر پیدایش بحث کیږي، د پښتنو پر ویشلو او د پښتنو هغه ځایونه چې دوی تللي دي، کوچکشي یې کړي دي، سفرونه یې کړي دي. دا مضمون په اصل کې د پښتو ژبې تاریخي متون بلل کیږي، مګر بحث یې ډېر له تاریخي اړخ سره ځکه تړلی دی چې که چېرې ته غواړې چې د یوې ژبې تاریخي متون ووایې، اول باید ته هغه ژبه او د هغه ژبې ویونکي وپېژنې. که چېرې ته د هغه ژبه او د هغه ژبې ویونکي ونه پېژنې، ته نسې کولی چې د هغه ژبې متون مطالعه کړې. دا مضمون د ټولنیزو علومو په دوو ټولګیو، تاریخ او لرغون پېژندنه کې تدریسیږي او د دوامو ټولګیو د دوهم سمستر د لومړي سمستر مضمون دی چې تقریبا د 7 کالو راهیسې زه د ارواښاد علامه حبیبي د پښتو ادبیاتو تاریخ اول او دوهم ټوک د لومړي ټوک څخه تدریسوم. دلته موږ په ډېر علمي یا په خارجي اصطلاح په ساینټیفیکه توګه د پښتو ژبې ارتباط د نړۍ له نورو ژبو سره او بالخصوص په هغه جغرافیه کې چې اوس پښتانه ژوند کوي چې هغه مرکزي اریانا ده، پر دې اړه باندې بحث کوو. او د دې بحث هغه خوږوالی دا دی چې موږ ته زموږ له تاریخي اړخه نیکونه راپېژني، زموږ ورونه ملتونه راپېژني، موږ د چا ورونه یو، د چا سره ژوند کوو. او دلته اوښتي هغه نومونه چې موجود دي چې پښتانه اریایان دي، بني اسرائیل دي، یهود دي، د بابا د غره دي، د سپین غره دي، هر شي چې هغه بحثونه ټوله په دې مضمون کې مطرح کېږي. مګر د بحث د مبدا یا د بحث د مقدمې یا د بحث د سریزې په توګه بحث له دې ځایه راپیلېږي چې موږ په لومړي سر کې د ژبو په اړه بحث را شروع کوو. دا بحث شاید تاسو ته ډېر نوی نه وي چې موږ ویلي دي چې ژبه څنګه پیدا شوه، څنګه رامنځته شوه، په دې اړه موږ تاسې ډېر بحث کړی. مګر پر دې اړه تر اوسه ستاسې سره بحث نه دی کړی چې په لومړي سر څنګه کوښښ شوی دی چې ژبې د ژبو خپلوي وپېژندل شي. ژبې داسې دي لکه موږ انسانان خپلوي لري، خو دغه خپلوي د تانیث په توګه دي. موږ مثلا پلانکی د پلانکي زوی د پلانکي ورور د پلانکي داسې وایو، مګر په ژبو کې دا مسله د تانیث په توګه ده. دا ژبه د دغې ژبې لور ده، د دغې ژبې خور ده، د دغې ژبې انا ده، دغه یې لمسۍ ده، دغسې دغه خپلوي موجوده ده. دغه بحث څه وخت را مطرح شو، څه وخت دغه خپلویان مطرح شولې، په دې اړه یو اوږد بحث دلته شته. اول وار دپاره چې دغه موضوع را مطرح کېږي، په دغه اړه بحثونه لومړي سر دپاره آدلنګ رامنځته کوي او هغه د ژبو د ویش یو مسله را مطرح کوي. او دغه پروفیسر آدلنګ وایي چې ژبې په عمومي توګه په دوو برخو ویشل شوي دي، یو لوړې ژبې دي او بل کښته ژبې دي. د لوړو ژبو څخه د ده مطلب دا دی چې له فرهنګي لحاظه، له ګرامري لحاظه، له ژبني لحاظه چې اصول لوړ دي، فرهنګ لوړ دي، هغه ژبې په لوړو ژبو کې راوستلې دي. او هغه یې هم په دوو برخو ویشلي دي چې یو یې تصریفي ژبې دي، بل یې ناتصریفي یا ګرداني ژبې یا ناګرداني ژبې، یا اوښتونکي ژبې یا نااوښتونکي ژبې. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې په پښتو ژبه کې فعل، اسم او جنس، اسم نه حالت او جنس دا تغیر کوي. زه، ته، دی. زه خبرې کوونکی، ته اورېدونکی، دی غائب، یعنې زموږ د مکالمې څخه چې هر څوک غایب وي، دا ګردانیږي. او فعل هم ګردانیږي. زه راځم، ته راځې، دی راځي، یعنې هغه فعل زه ځم، ځي، راځي. ګورې دلته دا فعل هم ګردان شو. د جنس له مخې هم زه راغلم، دا راغله، هلته ګورې راغلم مذکر شو، راغله مؤنث شو. نو دا په ګرداني ژبو کې لوړې ژبې ګرداني ژبې او ناګرداني هغه ژبې چې نه ګردانېږي. لکه په فارسي ژبه کې اوس جنس نه ګردانېږي. احمد آماد، محموده آماد، دواړه آماد دي، دا هیڅکله نه ګردانېږي. او نور ډېر ناګرداني اړخونه لري. بل کښته ژبې دي. کښته ژبې هغه ژبو ته ده ویله چې د فرهنګ له لحاظه کښته وي او دغه یې سیستمونه یې اصول نه درلوده، چې دا د اکثره تبتي و چینایي و هغه ژبې دي چې د هر شي د توضیح لپاره مثلا نه وایي چې کتاب وایي هغه شی چې پاڼې لري او په هغه کې لیکنه کېږي. دا هیڅ دغه نه لري، اصول نه لري چې مستقیم وایي چې کتاب، او هغه مفهوم افاده کړي چې د دې معنا ده چې هغه شی چې لیکنه وشي کېږي. د دغه ویش نتیجه چندانې مطلوبه ځکه نه وه چې
ژبې ته څنګه په دغه رقم کټګوري کوي. یو ژبه وایي چې زه یم لوړه ژبه، بله وایي چې زه نه یم. دا خپله یو مشکل رامنځته کړی. دا تیوري چندانې کارآمده او استفاده کېدونکې نه وه. د دې څخه وروسته یو بله تیوري رامنځته شوې ده چې استاد یې مؤسس او بنسټګر نه دی ښوولی، چې د سیتم او کینتم په نامه باندې یو بحث رامنځته شوی دی. هغه ژبې چې د 100 عدد یې په دغه باندې شروع سي، په سین یا په سواد باندې شروع سي، هغو ته یې سیتم ډله ویله. لکه په پارسي کې 100، هندي کې 100، په روسي کې 100، په پښتو کې 100. دا دی په سیتم ډله کې اوسه. بل د کینتم ډله وه چې له دغه پرته چې په هر د سین پرته یا د سواد پرته چې په هر اواز شروع شوه، لکه په لاتیني کې کینتم، په یوناني کې هیکاتون، په انګلیسي کې 100، په الماني کې 100 او په فرانسوي کې 100. دغه یو ځای دلته دوی اشتباه کړی دی استاد، چې دا اصلا په هغه کې راتلل. نو دا چې شوله دا هغه ژبې شولې چې د سیتم او کینتم. دا هم کارآمده نه ده، نتیجه یې نه ورکول. دلته استاد دا بحث نه دی راخستی، ولې زما د خپلو تحقیقاتو پر اساس په 18مه او 18مه پیړۍ کې د ژبې د تحولاتو او د ژبې بحثونه ډېر جدي او عمده شوله. او دا بالخصوص هغه وخت و چې برټانیې په دغه هندو آریایي سیمو کې خپل حرکتونه شروع کړله او هند یې تر خپله سلطې لاندې راوستی. په دغه وخت کې یو سړی د سر ویلیام جونز په نامه باندې د هند په کلکته کې قاضي کیږي. دغه قاضي هلته مروجې ژبې چې د مراټي و، پنجابي و، دغه ژبې دغه مطالعه کوي. د استعمار اول حمله چې ده هغه د ژبې په اړه ده. اکثره وخت مستشرقین چې راغلي دي یا دغه چې ژبې زده کوي، د اکثر استخباراتي کسان دي. نو سر ویلیام جونز چې د ژبې زده کوي متوجه شوی دی چې دا ژبې ډېر سره ورته والی لري، او د هغه په اساس دی راولاړ شو، یو جدول یې راویستی او یو وینا یې وکړله چې هغه وینا د معاصرې ژبپوهنې او دغه د شجروي یا کورنۍ د ژبو د کورنۍ اصطلاح را عامه کړله، چې هغه آریایي هندو اروپایي ژبې دي. مثلا دی راولاړ شو، د پلار کلمه یې راواخیستل. د پلار کلمه په پښتو کې پلار، په پارسي کې پدر، په سنسکریت کې پاتری، په اوستا کې پیتر او په لاتیني کې پتر، په انګلیسي کې فادر، په جرمني کې فاتر او په فرانسوي کې پیر. یا د مور کلمه یې راواخیستل، مور، مادر، ماتری، ماتر، ماترا، مدر، موتر، میر. د خور کلمه یې راواخیستل، خواهر، سوچرا، هوګهر، سوردر، سیستر، شوستر، سور. دا دغه د کلماتو ورته والی دې ته مجبور کړي ویلیام جونز چې دغه بیانیه یې ورکړله چې د نړۍ ټولې ژبې په کورنیو باندې ویشل شوي دي او خپلوۍ لري. بالاخره د نظریه اوس په 21مه پیړۍ کې هغه اوج ته ورسېده چې د نړۍ ټوله له 4000 څخه تر 8000 ژبې چې موجودې دي په 12 کورنۍ کې ځای پر ځای کړلې، چې تاسې کولی شئ تاریخي ژبپوهنې ته چې زما کتاب دی هلته مراجعه وکړئ او ټولې کورنۍ هلته مطالعه کړئ. دغه بحث، دغه د ژبو خپلوۍ چې موږ یې دلته ځینې کلمات وړاندې کړله، دا موږ ته د دې توانمندي او د دې ظرفیت په لاس راکوي چې د دغه خپلویو پر اساس موږ د پښتو ژبې ریښه او اساس د دغه علمي او اکاډمیک لحاظه د مشهورو آریایي ژبو سره چې ډېرې مشهوره یې اوستا او سنسکریت دي، د هغو د کلماتو د خپلوۍ، د جغرافیوي او ارکیالوژیکي خپلوۍ په اساس باندې مطالعه کړو. دا زموږ د دغه مضمون لومړی بحث و چې د ژبو د نږدېوالي د خپلوۍ په اساس په د خیر سره موږ پښتو ژبه په نورو بحثونو کې پیدا کړو چې چیرې ده، د کومې ژبې لور ده، د کومې خپله ده او کوم ځای بحث دی. موږ به 4 بحثه په دې کتاب کې د پښتنو او پښتو پر اصل ولرو، او بیا به وروسته 8 بحثه د پښتو متونو چې د پښتو د لومړۍ دورې هغه 8 موضوعات دي، هغه تاسو ته یو په بل پسې وړاندې کوم. تر بل درس هم پر خدای سپارم. سرلوړي، آباد، سوکاله اوسئ.